سلام دے په هر ډکه دې مقام دے ستا میړانې ته سلام دے په هر ډکه دې مقام دے ته ګټونکې د دې خاورې ته ساتونکې د دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام دے. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نسیم لیوال یم او د کمرې په برخه کې مو زیارت خان توتاخیل دی. اختر ازمون خپرونه ده. په دې خپرونه کې د خوست امنیه قومندان اختر محمد نورزي سره د ازمون په بېلابېلو برخو کې به د ده سره خبرې کوو او ځینې ډېرې صحنې دي چې تاسو به یې نږدې نه وینئ او خوند به ترې اخلئ. نو ورځو قومندان صاحب ته او د ده سره به په بېلابېلو برخو کې په ازمون کې خبرې کوو او همداشان به د نه ډېرې ازموینه اخلو چې دی به په دې ازموینو کې بریالی شي او که نه، او که چېرته دی په ازموینه کې بریالی شولو نو موږ به ورته یو ډالۍ ورکوو، او که چېرته دی بریالی نه شولو نو موږ ته به ډالۍ راکوي. نو راځئ زموږ سره په خپرونه کې پاتې شئ. ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د امنیه قومندان سره لکه څنګه چې ما په انانس کې ویلي وو چې د خوست امنیه قومندان سره مرکه لرو، نو قومندان صاحب سره مو مرکه پیلوو او مخکې مو ویلي وو که چېرته دی په دې ازمون کې رانه بریالی شولو نو دی به زموږ نه ډالۍ ګټي، او که چېرته دی ناکام شولو بیا به دی موږ ته ډالۍ راکوي. نو قومندان صاحب تاسو ته ازمون خپرونه کې هرکلی وایو. مننه. د لوی بخونکي خدای په نامه او سلام وړاندې کوم د خوست د غرغښ تلویزیون لیدونکو ته او همچنان ستاسو تخنیکي همکار ته. ډیره زیاته مننه قومندان صاحب دا چې زموږ د ازمونو بېلابېلې برخې لري، یعنې په بېلابېلو برخو کې به سره خبرې کوو او تاسو پروګرامونه به برابروو. نو دلته څو پوښتنې لرم او دا لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې په خوست کې څومره د سړکونو پر سر د موټرو اډې دي؟ 10، 20 او که 25؟ تعصب سره باید درته ووایم چې دغه یو ډېر عمده پرابلم د افغانستان په ټولو ولایاتو کې هم په خوست کې دا موجود دی چې د هډو دپاره په پراختیایي د ښار په پروګرام کې مشخص ټاکلی ځای نشته، او دغه خلک چې دي په هر ځای کې چې وغواړي د 5 کسو ډریورانو په مشوره سره په یو ځای کې هډه جوړوي او د جاده د ترافیک پر مخ تړي. نو هیلهمن یم زه هم په د ښاري پروګرام کې یو غړیتوب لرم که خدای کول چې د روژې مبارکه میاشت په خیر په ختمېدو کې دی او اختر مبارکې ورځې په خیر سره په عافیت سره زموږ ټول هیوادوال په خیر تېرې کړي. نو دې دپاره به د ترانسپورټي چارو مسؤل سره د محترم ښاروال صاحب سره په دې هکله به مشخص انشاءالله تعالی ټوټلي ګامونه پورته کوو. دوی دپاره به مشخصې اډې ځایونه غوره کړو چې د جریان د ترافیک مانع نه شي او ورته وکولی شي هغه خپل هغه زموږ هیوادوال چې کوم ځایو ته
غواړي چې خپلو کلو ته بانډو ته لاړ شي دغه ټاکلي ځایونه چې هم د ترافیک د جادې معنی ونه ګرځي او هم دوی خپلو ځایو ته انتقال شي ځایونه ورته وټاکو او د یوه طرفه به د دولت په عوایدو کې زیات راشي د هغو دپاره به یو معین ټیکټ غوره شي انشاءالله تعالی او د بلې خوا به جاده د ترافیک پر مخ نه تړل کېږي. بله پوښتنه ده کومان صاحب چې د ورځې له خوا په ټاکنو د پولیسو له خوا څو غټ موټر خوشي کېږي؟ شپږ، لس او که 15؟ په جدي توګه مو د باردار وسایطو د دخول نه ښار ته د شپې د 8 بجو نه مخکې بشپړه توګه دا بند دي، اجازه نشته چې په ښار کې د ترافیک شاملین شي د دې په خاطر چې نور د ترافیک شاملینو دپاره ستونزې جوړوي او هم د امنیتي ستونزو په خاطر دوی هلته په مشخصو ځایو کې تم کېږي وروسته د هغه نه چې د شپې 8 بجې کېږي به دوی ته اجازه ورکوي تر څو خلک ته داخل شي. درېیمه پوښتنه چې دا د متون ګلزار اکا په سیمه کې څو پستې دي؟ 3، 2 او که 1؟ د دې په اړه باید دومره تاسو ته وایم چې لږ هلته مونږ یو څه ستونزمن ستونزې لرو د هغو د ستونزو د لرې کولو په خاطر په مخه باندې مو نن هم په دفاعي او امنیتي غونډه کې تړون کړی دی چې انشاءالله تعالی په هغه معین ځایو کې د دې دپاره چې زمونږ میشت هېوادوال هلته وکړلی شي د امن په فضا کې ژوند وکړي او خپلو کورونو ته تګ راتګ وکولی شي د نوي یو مشخصو پوستو د افراز ټکل وکړی انشاءالله تعالی چې د اختر نه وروسته به دغه عملي کوو. دوی پوښتنې نورې دي او دا پوښتنه لومړۍ پوښتنه یې دا ده د دوو پوښتنو نه چې پولیس په ورځ کې د څومره کسانو د جواز سیر لیسنس پوښتنې کوي؟ 50، 100 او که 1500؟ ډېر ښکلی سوال دی. دا د عامو پولیسو دنده نه دی بلکې د ترافیک د پولیسو ترافیک چې یو بخش د پولیسو نه دی د هغو دنده دی هلته مشخص چک پوینټونه لري او د هغې ورځې نه چې زه خوست ته راغلی یم هره ورځ موږ په د عوایدو په برخه کې اضافه والی راځي یعنی تضعید پکې راځي. په دغه اونۍ کې 11 لکه افغانۍ د پولیسو ترافیکو هغه متخلفین چې قانوني اسنادو کې یا میاد تیر شوی و نو د هغو جریمه شوي دي 11 لکه افغانۍ د دولت بودیجې ته د بانک له لارې تحویل شوي. وروستی پوښتنه د قومندان صاحب وایي چې په خوست کې څومره د نشهیي موادو کارخانې دي یعنې 40، 40 او که بیخي نشته؟ الحمدلله ثم الحمدلله چې په خوست داسې د هغو ولایتو د جملې څخه دی چې دلته کښت د مخدرو توکو نشته او صرف ترافیکي دی او الحمدلله چې هیڅ نوه کارخانه په خوست کې وجود نه لري چې اپین هلته تولید کړي یا اپین پروسس کړي په ایروني بدل کړي بلکې په ډېرو وړو کمو مقدارو د نورو ولایتو څخه ترافیک کېږي او موږ په دې میاشته کې الحمدلله 6 واقعې د ګرفتارۍ د مخدره توکو درلودلې چې مجرمین یې هم مظنونین نیول شوي دي او عدلي مراجعو ته سپارل شوي دي. ډیره زیاته مننه قومندان صاحب دا چې یو پړاو مو پای ته ورسولو نو وروسته به معلومیږي چې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې څومره بریالي شوي یې. نورو پړاوونو ته به زو نو زه به د ښاریانو سره به ګورو او ورسره په څنګ کې به نو تیږه اچونه وي موټر چلون به وي نو بیا به وروستۍ کې نورې پوښتنې هم لرو. نو قومندان صاحب په دې پړاو کې له تاسو مننه کوم. تاسو بریالي اوسئ. خوشحاله اوسئ. सलाम दे ओ हर के दे मुकाम दे स्ता मेड़ाने ता सलाम दे ओ हर के दे मुकाम दे तगतुन के दे खारे सातुन के दे खारे न दे खूब न दे आराम दे ओ वतन बांधे दे पांदे
تګوري دې قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا چې قومندان صاحب د خریانو سره په خپله خوښه خبرې وکړلې او د خریانو حال احوال یې واخیستلو او دوی هم ورسره ازادې خبرې وکړلې نو دغه دوهم پړاو چې پای ته ورسېدلو نو قومندان صاحب تاسو راته ووایئ چې داسې هم چېرته شوي دی چې په شخصي جامو کې تاسو وتلي وئ یا ښار ته راوتلي وئ یا ولسوالۍ ته لټ شوي وئ او چا پېژندلی نه نو تاسو هغه کوم هدف چې هغه مو ترلاسه کړو زه تر اوسه پورې 4-5 واره مې داسې کړي دي چې په شخصي لباس کې وتلی یم د ښار امنیتي وضعیت مې د نږدې نه څارلی دی د منصوبینو هغه چک پوینټونه چې دوی څه اجرات پکې کوي هغه مې لیدلي او ولسوالۍ ته هم لاړ یم حتی تر دې حده چې زه خپلو منصوبینو چې راسره څو واره لیدلي دي هغو نه یم پېژندلی او دغه ډېر یو ما دپاره یو مثبت کار و ځکه چې هغه نیمګړتیاوې چې په ښار کې په چک پوینټونو کې ما وکتلې هغه ما نشله کولی چې په یونیفورم حالت کې چې زه کله یونیفورم لرم هغه وګورم نو دوی مې هم هغه ستونزو او مشکلاتو ته او هغه نیمګړتیاوو ته متوجه کړي او زما دپاره هم یو د ازموینې یو شکل درلودلو څه ډول تاسو لټ شوي وئ قومندان صاحب یعنې تاسو ماکس اچولی و شخصي موټر کې لونګۍ مې په سر کړې وه جامې مې اغوستې وې په اصطلاح میانه څپلې مې په پښو وې زه داسې نه پېژندل کېدلم چې دا یو مامور د دولت وي او ما هره پوسته او چک پوینټ څارلو او دا وضعیت مې لیدلو چې دوی په کوم حالت کې دي او دوی په کوم حالت کې تلاشي کوي او څه رقم تلاشي کوي او دوی د خلکو سره څه نوع برخورد لري امیدوار یم چې په راتلونکي کې به په یو نوي طرز باندې چې هغه بیخي د چا دپاره د پېژندګلو په شکل نه وي مراجعه وکړم وګورم چې د خلکو سره زمونږ د منصوبینو برخورد څه ډول په داسې حالاتو کې چې تاسو کله د خپلو منصوبینو نه لیدنه کوله نو د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و یعنې تاسو لکه دوی خو چې تاسو ووینئ چې دا د امنیه قمندان ده نو سلوټ درته کوي یعنې سلامي درته درېږي او ستاسو ډېر غټ احترام کوي او تاسو چې په عادي حالات کې ورغلي وئ نو تاسو ته خندا هم کله کله نه درتله په داسې حالاتو کې خندا خو نه راتله چې زه نظامي یم په هر حالت خو دغه دوی بې تفاوتي مې د خلکو په مقابل کې احساس کړه په ځینو ځایو کې او په ځینو ځایو کې واقعا هغه دوی هغه کومه دنده چې د پولیس دی او کوم رسالت یې هغه یې په واقعي توګه پر مخ بولو خو یوه خبره چې باید وکړم موږ پولیس په خصوص د خوست پولیس دوامداره تربیوي او تعلیمي روزنې ته اړتیا لري او په دې هکله به انشاءالله که خدای کول د روژې نه وروسته د اختر د تېرېدو نه وروسته ډېر ښه پروګرامونه ولرو چې په دې کې به هر پولیس ته حتی که د پیرهدارۍ په محل کې وي هم وي تعلیمي پروګرام به ورسره پر مخ بیول کېږي تر څو دوی خولې موږ د تعلیم په میدان کې توی کړو او د محاربې په ډګر کې د دوی وینې توی نه شي د دې مخنیوي لپاره تعلیم او تربیې ته سخته اړتیا ده او په دوامداره شکل سره باید دوی تعلیم او تربیه وویني تر څو دوی ښه وروزل شي او ښه د خدمت مصدر او جوګه وګرځي څومره خوشبینه یې خپلو منصوبینو ته یا پولیسو ته چې دوی به په راتلونکي کې د دغه هیواد لپاره هغه اصول او قوانین په ځان کې مراعات کوي چې رښتیا هم یو پولیس یا یو منصوب ترسره کوي زه د دغه مورال نه چې د خوست پولیس لري واقعا زه په دوی باندې ویاړم د یو مسؤل په صفت نه د یو پولیس په صفت د هیواد د یو وګړي په صفت دومره لوړ مورال زموږ پولیس د خوست لري چې په ډېرو کم ولایتو کې او په ډېر کم ځای کې به دغسې مورال ولیدل خو په تعصب سره چې د دوی مورال سره څنګ ته که چیرې دوی ته ښه ښوونه او روزنه ورکړل شي دا به انشاءالله تعالی زموږ یو ساتونکی به د 10 ساتونکو په اندازه باندې خدمت وکړي او د هغو په پرتله به د خدمت جوګه شي خو بیا هم وایم چې په دوامداره توګه د یوې اوږدې پروسې د تعلیمي دپاره د زده کړې دپاره دوی باید مونږ چمتو کړو او دغه زده کړه دوی باید وویني تر څو وکولی شي لا هم د ښه خدمت جوګه شي ډېره زیاته مننه کومندان صاحب
مننه تاسو نو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو نو بل پړاو پیلېږي هغې ته ورځو هغه به هم ترسره کوو چې قومندان صاحب په دې ازمون کې زموږ سره څومره مخته روان ده. ماشاءالله قومندان صاحب رښتیا هم تر اوسه پورې ښه روان ده، خو په وروستیو کې به کسه چې د څومره په دې ازمون کې راسره بریالی کېږي. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ. قومندان صاحب دا هغه څومره تاسو وارزولی، یعنې څنګه و د کوم حرکتونه چې داسې معلومیږي چې دغه ورور چې خپله عریضه مدیریت ترافیک ته وړاندې کړې وه د دې دپاره چې لیسانس ترلاسه کړي، داسې معلومیږي چې مخکې ډلیوري نه وه کړې. په لومړي حالت کې ښه دی، خو که چیرې نظري زده کړې یې ښې تر زده کړې وي نو بیا دی کولی شي چې په عامه جادې کې د هغه نه استفاده وکړي او هغه قواعد چې د یو ډریور دپاره لازم دي چې هغه رعایت کړي د هغو په رعایت کولو کې هغه نظري پروسه یې ښه وي نو کولی شي لیسانس ترلاسه کړي. که نه وي نو بیا د 15 ورځو دپاره دویم ځل دپاره تجدید کېږي او دی به د 15 ورځو دپاره بیا مراجعه کوي. خو ټول هیوادوال دې په دې وپوهېږي چې هر هیوادوال حق لري لکه د تذکرې په شان دی، د پاسپورت ترلاسه کولو په شان دی، دی هم یو لیسانس ترلاسه کړي. خو ډېره مننه قومندان صاحب، بریالی اوسه. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس غواړو چې په دې برخه کې د قومندان سره تیږه واچوو چې قومندان صاحب څنګه تیږه اچوي. خو لومړی به پوښتنه وکړو چې پخوا د قومندان صاحب د تیږې اچولو دغه لوبه کړې ده؟ ډېر کلونه وړاندې چې کله نوي ځوانان وو، تنکي ځوانان وو، دا موقع به متساعده شوه نو تیږه هم به هم اچوله، توپ ډنډه هم به هم کوله. هغه لوبې چې محلي په هغه چاپېریال کې چې مونږ اوسېدو هغه مو کوله. اوس به د ډېرو کلونو وروسته په دې مبارکه روژه کې وګورو چې کوی شو که نه ده. نو وبګورو چې تاسو څومره په دې تیږه کې بریالی کېدلی شئ. نو نور ځوانان به هم تیږه واچوي، موږ او تاسو به هم تیږه واچوو چې څنګه کېږي. نو آماده یې؟ بلکل نو مهرباني قومندان صاحب بس نو تیږه به چوو. تصویر یې په دیوال کې غړولې یوې پیغلې په نکریزو داستانون په لاس لیکل.
ازمون خپرونې ډېرو درنو او قدرمنو اوریدونکو دا چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي او وروستۍ پوښتنې دي نو قومندان صاحب نه یو څو پوښتنې لرو او نو تاسو زموږ سره پاتې شئ نو لومړی به د قومندان صاحب نه دا پوښتنه وکړو چې تاسو کله دا فکر لرلو چې تاسو به یو وخت قومندان وئ او بیا به په ټوله کې د یو ولایت مسؤلیت تاسو ته سپارل کېږي یعنې د هغې نه به لکه اوس چې تاسو په ښه ډول سره یعنې بریالي یې نو همداسې به تاسو بریالي کېږئ تاسو هیله مو درلوده ستاسو سوال په ځواب کې باید ووایم چې زه کله چې د مکتب څخه فارغ شوم نو ما هیله درلوده چې په ملکي بخش کې زده کړې وکړم خو په تاسف سره چې په هغه کالو کې چې زه د مکتب څخه فارغ شوم د کانکور امتحان لغوه شو نو کله چې ما په پولیسو کې د لیسانس تر کچه زده کړې وکړې او زه د هغه نه فارغ شوم نو زه یې په لومړي سر کې وروسته د فارغېدو نه یوه ولایت ته د جنایي د یوې برخې د مسؤل په توګه وټاکلم بیا مې چې په بهر کې د قمندانیت زده کړې وکړې خوشبختانه چې زه هلته د قمندان کنډک په توګه وګمارل شو نو دا هیله د اول دې په فکر کې نه و چې زه به هم یو ځل قمندان کېږم دا فکر مې نه کولو چې زه به قمندان شم خو چې کله قمندان د کنډک شوم نو دا هیله راته پیدا شوه چې زه باید هڅه وکړم کوښښ وکړم چې هغه کومه دنده راته سپارل شوې هغه په بریالیتوب سره سر ته ورسوم او یوه ورځ لکه نور خلک چې زما قمندانان زه هم وکولی شم قمندان دی ولایت شم دا یوه هیله وه قمندان صاحب دلته خلک ډېر خلک د خبرې کوي چې کله چې یو ولایت ته قمندان یا قمندانان یا ولیان لیږل کېږي نو مرکزي حکومت د دوی نه پیسې غواړي یو مقدار پیسې غواړي چې په دې ډول که تاسو موږ ته پیسې رالیږئ نو تاسو به په قمندانۍ یا په ولیتوب کې یا په نور لوړو چوکیو باندې وئ او که چېرته د پیسې راونه لیږئ نو تاسو به د دندې ګوښه کوو چې ډېری وخت خلک داسې خبرې کوي چې دغه رشوت یا د فساد مخه ځکه نیول کېږي چې دوی هم په دې کې لکه د پټکونو نه یا د نورو نه دا پیسې راخیستل کېږي نو د خلکو دغې خبرو ته یا دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ د پخوا په هکله هم زه داسې کوم مشخص معلومات نه لرم په چا پورې بهتان او تهمت وکړم خو دا ځل چې دغه ټاکنې شوي دي 14 قمندانان او 4 قمندانان د زونو تاسو باور وکړئ چې په دې کې اکثریت خلک په دې لا نه خبر چې د کوم مرجع نه دته تلیفون کېږي چې کله لومړي ځل ما ته تلیفون وشو نو زه په ښار په یوه څنډه کې وم سم مې اواز هم نه اورېدو د ښار ډېره ګڼه ګونه وه راته یې ویلې چې امنیت شورا ته یې غوښتی او سبا ته به ته حاضر شي نو ما هیڅ چا سره هیڅ نوع اړیکې نه لرلې او هیڅ سره سم شناخت نه درلودلو د هغه ازمون نه چې راووتو بیا هم داسې ورځ وه چې په ښار کې وم زنګ راته وویل شو چې ښاغلي جمهور رئیس ته غوښتی تعجب مې کولو د ځان سره ویمې چې زه خو چا سره کوم شناخت نه لرم دا به څه وي بیا هم مې کله چې د جناب د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د مسلح او د اعلی پوځ سرقمندان سره مې وکتل نو یو څه ویره راته وه په دې معنی چې د افغانستان د جمهور رئیس سره سړی مخامخ ګوري خامخا خو ده ډېر په شفقت او لطف او مهربانۍ ماته ووایي چې په ارامۍ سره زما څنګ ته ناست دی قرار نو د هر چه قمندان یې هلته د برنامو پوښتنه کوله دا پروسه زه بیخي په ساري او په جرات سره ویلی شم چې دومره شفافه پروسه وه چې د تاریخ په د افغانستان د تاریخ د قمندانانو په تاریخ کې به حتی تر پیړۍ وړاندې هم داسې شفافه یوه پروسه نه وه کاملا شفافه وه هیڅ پکې هیڅ نه وه فساد پکې نه و که چېرته قمندان صاحب داسې چې تاسو به په دې برخه کې لاس نه لرئ یعنې د رشوت یا په بله برخه کې که چېرته څوک یا کوم پټک والا یا کوم پوستې والا دا کار ترسره کړي نو تاسو به په دې برخه کې څومره جدي وئ چې ستاسو په نوم باندې یا د قمندانۍ د کوم بل منصوب په نوم باندې داسې پیسې واخلي نو ستاسو جدیت به څه وي مونږ چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس صاحب سره وکتل نو مونږ ژمنه کړې دی چې د هر ډول فساد سره به مبارزه کوو او که دا زما ورور وي که د بل ورور وي که هر څوک وي هر څوک چې تخلف وکړي قانون مات کړي او په خصوص بډو وهلو ته لمنه ووهي دا صورت کې د عدلي مراجع او د پولیس کشفي ارګان لخوا به نیول کېږي او عدلي مراجعو دپاره به د حکم د تطبیق په خاطر لیږل کېږي د هیڅ چا به په هیڅ صورت کې په اصلاح
جرم د کتمان ته چاته اجازه ورنکړو چې د چا جرم کتمان شي. خوست ولایت خلکو ته زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله تعالی زه به د فساد په ضد باندې ډیر جدي او قاطع مبارزه کوم او دغه به لومړی د خپلو لیکونه شروع کوو، د پولیس د لیکونه به شروع کوو، بیرته به ولس ته ورو او د ولس نه مې هم دا هیله ده چې هیڅ چاته اجازه مه ورکوئ که چیرې تاسې د هر نوع مشکل سره مخامخ کیږئ. هغه شمېره چې ما مخکې هم ورکړې ده اوس یو ځل بیا تکراروم 07990002911 شمارې سره تماس ونیسئ. ان شاء الله پولیس به په ډیر زر ستاسو مشکل ته رسیدګي وکړي. که چیرې موږ دغه جرم کتمان کو په صورت کې چې موږ بالفعل ادعا سره گرفتار کو، تاسو کولی شئ زموږ نه پوښتنه وکړئ او د خپلو حقوقو ادعا په موږ باندې وکړئ. موږ حاضر یو تاسو ته ځواب ووایو. ان شاء الله موږ په دې خپل ژمنه کې متین ګامونه اخیستي او په دې ژمنه باندې هوډمن یو او دغه هوډ به انشاءالله سرته رسي. کومندان صاحب ډېری وخت ځینې وکیلان یا چارواکي د ترافیکو نه استعلامي پالیټونه غواړي او بیا د قومندانانو په امضا باندې او درې وخت ستونزې رامنځته کېږي د دغه تور او سپین پالیټونو له امله. او که چېرته د ترافیک دې ته پالیټونه ورنه کړي نو بیا ترافیکو ته هم ستونزې جوړوي. په دې کې ستاسو جدیت څه ده؟ زما د ټولو وکیل صاحبانو نه که چیرې دا د ولسي جرګې وکیل صاحبان دي او که د ولایتي شورا وکیل صاحب، پوښتنه مې دا ده چې اول دوی خپله قوانین رعایت کړي، ځکه دوی د قانون هغه د تصویب مرجع دی چې قانون دوی نافذ تصویبوي او بیا یې د توشیح دپاره جمهور رئیس یې پرې ورکوي. که چیرې دوی خپل قانون نقض کړي دا په دې معنی ده چې دوی خپله د قانون احترام نه لري او د دوی وظیفه دا ده چې د قانون څخه د دولت د کړنو څخه کنټرول وکړي. نو کله چې دوی قانون نقض کړي نو کړنې نه به کنټرول به څوک کړي. زما هیله دا ده چې دوی خپله د قانون په رعایت کې په لومړیتوب کې قرار ولري، په اول ردیف کې د پولیسو نه داسې غوښتنې ونه کړي او د زه ډاډ ورکوم څه کار چې مخکې شوی دی هغه به شوی وي. زه په هیڅ وجه ځان ته اجازه نه ورکوم نه بل ته دا حق ورکوم چې د پولیسو د ترافیکو د نمبر پلیټ څخه د استفاده وشي، ځکه دوی د قانوني مرجع مجریان دي. دوی باید خپل رسمي هر یو د واو جیم په عوض باندې باید د افغانستان د ترافیکو هغه پلیټونه چې ورته توزیع کېږي نورو خلکو ته دوی هم په ډېر طبعا په ورین تندي هغه واخلي او په خپل موټرو باندې ولګوي. که چېرته سبا ته وکیل هم نه وي خلک داسې فکر وکړي چې دا همغه معزز همغه هېوادپال همغه په خلکو میان د وطن بچی دی چې پرون هم پارلمان کې دغه پلوټ یې درلودو چې نن په پارلمان کې نه دي دغه قوانین یې پرون هم رعایت کوي نه یې رعایت کوي. سبا د دوی نه مو غوښتنه ده دوی زموږ د ملت د ارادې ممثلین دي، د ملت خلکو دوی په خپل رایو باندې دلته انتخاب کړي دي، د هغوی رایو احترام وکړي او هغه عزت او ابروز د خلکو باندې کې د هغه د لا پیاوړتیا ورکړي. زه هیله من یم دغه کار ترسره شي او راتلونکي کې موږ هېڅ داسې نقیصه ونه لرو چې خدای نخواسته زموږ د پارلمان او زموږ د وکیلانو پورې منسوب شي او نه پولیسو پورې منسوب شي. پولیس هم د تنفیذ د قوانینو یوه مرجع دی او دوی مساوات د قانون دي. دغه دواړه یو نه بېلېدونکي دي او انشاءالله تعالی تر اوسه پورې موږ نه داسې غوښتنه هم چا نه ده کړې او فکر کوم چې د خوست وکیلان دې خبرې ته ډېر ژمن دي او هیله من یم چې په همدغه ژمنتیا کې پاتې شي. ډېره زیاته مننه قومندان صاحب چې تر دې دمه زموږ سره وئ او زموږ سره رښتیا هم مخکې مو په انانس کې ویلي وو چې که چېرته قومندان صاحب زموږ نه بریالی شي موږ به یوه ناچیزه تحفه اخلو او دوی ته به یې ورکوو او که چېرته دی بریالی شي خو دا خوشبخته وي چې تاسو زموږ سره په دې ازمون کې تر اخره پورې بریالی شوي نو له تاسو ډېره مننه کوو. ژوندی دی که لنډ پیغام لرئ خوستوالو ته د اختر په دې شپو ورځو کې نو مهرباني تاسو پیغام زه د ټولو خوستوالو ورونو نه خویندو نه فامیلو نه مشرانو سپین ږیرو مدني ټولنو نه هیله کوم چې د جنګ په عوض د توپک په عوض قلم را واخلئ، د جنګ په عوض د منطق نه کار واخلئ او په قرآن او سنت باندې ځان پابند وګڼئ او نن ماښام د ټولو خوستوال چې زما آواز اوري که سبا ماښام خپل دسترخوان د غریبو خلکو سره شریک کړئ او د سولې په خاطر او د وطن د آبادۍ په خاطر مټې رانغاړئ، تعلیم وکړئ، تحصیل وکړئ تر څو یو راتلونکی خپل افغانستان وکړي. ډېره زیاته مننه. دا ناچیزه تحفه چې برابره کړې وه نو تاسو ډېره مننه چې تاسو زموږ سره په دې ازمون کې بریالي شوئ. ډېره مننه تاسو دې بریالي
د غرغښت راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او د ازمون خپرونې خوږو مینوالو دا زموږ د ازمون خپرونه چې تر دې دمه تاسو رسره ولید